السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس نوراني قاعدة صفحة نمبر 16 تختي نمبر 9 مشق مدود وحركات. وضاحت استخدم مد اصلی مد فرعی کے صحیح ادا طلباء کو الفاظ قرآن میں شناخت کرائیں. مد اصلی حروف مدہ میں ایک الف کے برابر آواز کو لمبا کرنا، جیسے قال، قیل، قولو. پدی تختے کے د مد اصلی اور د مد فرعی صحیح ادا طلباء کرام بنے ازدا کے اور پیشنگولی ور بنے وگے. شناخت من پیشنگولی مد اصلی په حروف مداو کې یو الف برابر آواز وګدول، یو الف یعنی دو حرکتونو برابر، لکه قال الف مدہ، قیل یا مدہ، قولو واو مدہ. مد فرعی اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو، جیسے جاء، جیم الف، یا حروف مدہ کے بعد سکون ہو، جیسے آل، آنا، آل حمزہ بنے کڑا زبر الف مدہ شو، لام سکون شو، دغا لام والا سکون یہ دی. یا حروف مدہ کے بعد تشدید ہو، جیسے جان، جان کے الف مدہ نون بنے شاد. یا حروف لین کے بعد سکون آیا ہو، یا حروف لین کے بعد سکون آیا ہو، جیسے خیر، تو لمبا مد فرعی ہوگا، نو بیا به وگد مات کیگی، اور کہ بیا به وگد مات کیگی. یعنی کچیر حروف مدہ و نورست حمزہ رغلی و، یا حروف مدہ و نورست سکون رغلو، یا حروف مدہ و نورست شاد رغلو، او یا حروف لین نورست سکون رغلو. اگر شاد او دی حمزه خبر نشتا، ہاں صرف سکون رغلو، نو بیا به وگد مات کیگی. مد فرعی من وگد مات کیگی. ہاں ٹھیک شولا، یا به پنځه الف وی، یا به څلور، یا به درې درنیم. تنبیه: مد اصلی ایک قسم، مد فرعی 9 قسمیں ہیں. تفصیل تجوید کی کتابوں میں ملاحظہ کریں. مد اصلی یو قسم جیسے بسر حروف مدہ رشی. مد فرعی 9 قسمونه دي، هغه به خپل مقدارونه دي، تعریفونه دي، هغه تجوید په غټو کتابونو کې وګورئ. بیا جوړ و روان د مشکلو الفاظو به څنګه کوو؟ جوړ د جاء، مثلا جاء جیم الف مد زبر، جاء همزه زبر ا. روان، روان مو پښتو کې وته وي جوړ شوال، جاء جی اولا جوړ، جیم یا مد زیر جی، همزه زبر ا، روان جوړ شوال، جی ا. ٹھیک شولا دا. ها قاری صاحب محترمه، دا څومره کلمات تیږي نه، څومره کلمات تی په دی تختې کې، په هر کلمې کې به خامخا یا به حرف ماده وي یا به حرف لین وي. ٹھیک شولا. کچر حرف ماده نه وروسته حمزه یا سکون یا شاد وو، زه به د نشاندهي کوم، هلته به بیا اوږد مد فرعي کوو، او کچر نو نو بیا به یو الف برابر مات کوو. لکه مثلا همزه کړه زبر ا، میم زبر ما، نون زبرنا، روان آمنا. اس آمنا که کڑا زبر دے نو دا مد اصلی شول، یو علی برابر بس آمنا. همزه کڑا زبر آ، واو کڑا زبر و، روان آوا. یا بنی چونکه حرکتون نشته هغه نشی ویلی. همزه کڑا زبر آ، نون زیدنی، یا زبر یا، تا دو زیتن، روان آنیتن. همزه کڑی زیر ای، لام کڑا زبر لا، فا زیر فی، روان ایلاف. ای کے دا یا مدہ برابر راہ کا، لام بن کڑا زبر یو الف برابر نو ای لا فی.
همزه یا زبر ای، نون زبرنا، روان اینا. اینا کې مد نشته، خو راوړه دی وجنه ده یا الف یا لین دی پکې، یا لین دی پکې. پوه شوې؟ دا قاعده ما بار بار بیان کړې دی. ګوره هغه ده چې حروف مده که تش راغلو، یعنی یوازې ورسته ونه تشه نه، نو بیا به هم دې کې مد اصلي کېږي. او که حروف لین تش راغللو نو هغه کې مد اصلي طبعي نه کېږي، هغه به صرف د خپل نرموالي د وجې نه لږ اوږدولی شي، نور دې کې مد اصلي نشته. دا یو ضعیف محل دی دپاره د مد. دا قاعده ما په کتابونو کې بیان کړې دی، په نورو دروسو کې. با زیر بی، ها کړي زیر هی، روان به، جیم الف مد زبر جا، همزه زبر ا، روان جاء، جیم یا مد زیر جی، همزه زبر ا، روان جیء. جیء کلمه صرف له حال سره ډیره چې تعلیل کې ګرانه ده، او په ظاهره مونږ داسې وایو جیم یا. پیره د حروفو نومونه واخله جیم یا، بیا کوم مد منځ کې هغه نوم واخله جیم یا مد، بیا کوم حرکات ته چې زیر دی نو جیم یا مد زیر جی، بیا سه حمزه ووایه. جیم واو پیش جو، عین دو زیر عن، جوع، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، روان خوف. قاریسه محترمه، زه به نور روان درته وایم، خو طلباو باندې ټول روانو نه وایي، ښه جوړ به خامخا وایي. خو چونکې زه کوشش دا کوم چې هره یوه تختې په یوه ریکارډینګ کې ووایم، دې وجې نه کوم مشکل لفظ وي هغه کې درته خبرې وکړم. نور روان درته وایم، تاسو خو روان په طلباو باندې ونه وایي. برای مهرباني، برای مهرباني. خیر داوود، ذلك رضو. رضو کې د واو نه وروسته کوم الف دی دا صرف رسم الخط کې لیکلی شي، ښه نور ویلی نه شي داسې. را زبر را، ضاد واو پیش ضو، روان رضو. شین الف مد زبر شاء، همزه زبر ا، شاء. صفحه نمبر 17. ذا مالکی شیئن. او شیئن کې په حالت وقف کې ماد نه کېږي، ښه ځکه چې مونږ پاسه څه ویلی دي چې حروف لین نه وروسته سکون راشي. دلته خو حمزه راغلی دی. حمزه مد فرعي دپاره سبب هله جوړېږي چې کله حروف مده نه وروسته راشي. دا د تجوید یو مشکل سبق دی، نه یې چړمه. طغا، طغوا، طیرا، طیرا، طغوا. طغا کې کوم شنه حروف دي دا غټ دي. عاد، علا، علا. لام باندې کړه زبر کې به مونږ اواز په جوف دهن کې خالی پرېږدو. علا داسې به نه وایو علا، پوه شو؟ علا یعنی مخرج کې به ودرونه. عین، اوس دا عین دې کې مد نشته. فیه، قال، قول، كان، کیدن. دا دال نه وروسته کوم الف دی دا په جوړ کې نشي ویلی، ښه داسې نشي ویلی. کاف یا زبر کی، دال الف دو زبر دن، روان کیدن. داسې نشي ویلی، ښه داسې ویلی شي. کاف یا زبر کی، دال دو زبر دن، روان کیدن. كيف، لوح، ليس، مالا، نارا، ماء، ويل، يوم، يره. يره کې را غټه دی، یا او را ها بریک دی وجنه تور دی، د را شنه دی غټه دی. يره. حاسد، حافظ،
ضوا غاټه د دې وجه نه شنه دی. دافق شاهد عابد عائلا غاسق ناصر والد أعوذ أكيد يخاف يداه يقال. یقالو کې قاف نورستا د حمز الف مو شین کړه د ځکه چې دا غاټ ته الف په غاټوالي بریکوالي کې د ماقبل تابع وي. یقالو ترابا حسابا سباتا سراجا سلام شدادا شرابا صوابا. صفحة نمبر 18. طعام عذاب عطاء غثاء كتابا كراما لباسا لسانا مآبا متاعا مطاع معاشا مفازا مهادا نباتا وفاقا ثبورا رسول شهود. ثبورا کران ورست الف لګل دی، حالانکه را چې غاټه دی خو الف هم غاټو وسره کنه، خو چون کې دغه الف تنوین نه ورست دی دا نشي ویلې نو لهذا دی وجنه تور لګل دی. قعود وجوه اثیم علیم. سوچ مشتا ته خامخا هر یو حرف کې به یا به حرف مده وي یا به لین وي. علیم بصیرا خبیرا رحیق شهید عظیم قریبا کریم مجید محیط نعیم یتیما یسیرا رویدا قریش یایلنده عیشة الموعودة. دا بده دا پر پټکو مخه همزه لام زبر ال ميم واو زبر مو المو همزه الٹا پیش او المو دال زبر دا الموعودة تا پیش تو الموعودة. موضوعة موازينه دابم دا دوما ميم زبر ما واو ألف زبر و موا زا يا زير زي موازي نون پیش نو موازين ها الٹا پیش هو روان موازينه يومئذ. ټولو معلمین او معلماتو په خدمت کې د عرض دی چې خپلو شاګردانو ته دغه ټوله قاعده روان او جوړ ووایي او صرف ما په شان جوړ ما وایي ځکه دا واتساپ اوچتوي نه او د درس د وجه نه
ټول معلمین او معلمات زمونږ والد محترم جناب قاری محمد جمال صاحب دپاره د مغفرت دعاګانې وکړئ. السلام ورحمة الله وبرکاته.